یو خو چې ته د بهر نه کله هم راشي نو د کتابونو پړنو دې د ځان سره را روان کړي د کور نه دې راته سم دفتر جوړ کړی دفتر په دې کتابونو او کاغذونو کې خو مې روزي لیکلې ده تر څو چې مې په ګوتو کې د قلم نیولو زوري د لیکلو کار به جاري او د ژوند ګاډۍ به مو روانې تېره د لیکلو دا کار راته ډېر زیات سپېره ښکاري دا څه وایي مشتري وای ښه وایم که نه چې کله نه پلار قلم د لاسه ایښی دی نو مزې کوي مزې کاش چې دغه موضوع خو د هغه په ژوند کې سکون راوستی شوې وی سکون راوستی شوې سکون ته څه ته وی ښه په آرام سره ژوند تېرې په کور کې هر شی شته نور سکون څه شي خبر یم هغه دولت لیونی کړی دی دولت او ته کتابونو لیونی کړی وساده ښځې هم په دغه لیونتوب کې خو سکون دی که نه روحاني سکون یاره تا ته خو د خبرو دعا شوې ده او ته خلاصه د کتابونو چینجی وې چې هغه زوی دې راله هم په کتابونو اخته کړی دی ټوله ورځ ګرځي او کتابونه ورسره په لاس کې نه څه کار نه روزګار اوس خو یې د مړی هغه د سبق نه فارغ شوی دی د کار دپاره ورته لوی عمر پروت دی ځوانان په کار روزګار ښه ښکاري ښه خبر یم په روزګار لګېدو سره به ورته سم ته پښتو کې زولنې واچوې ښه وی یاو که نه دا اوږده خبره واډمانه هېرل شوې وه وایم چې یو ورځ ورشم او داود لالا سره دا خبره سپینه کړم وعلیکم سلام په خیر راغلې ګوره ته هم د کتابونو سره رالې پلار دې هم د کتابونو سره بغیر د کتابونو نه ستاسو دا ژوند نه تېرېږي فاروقه بچې دا مور د وختي اصل د کتابونو بد وایي دا د کتاب دشمنه ده عجیب مور مې دا حقیقت په دنیا کې اوسي زما او ستا په شان دا ایډیالیزم په تیرو کې نه اوسي یاره دی خو بیا په ګرانو ګرانو خبرو شروع شو زه خو به ترې ځم خانې ته خو نن ناڅاپه بدل نه شوې دا حاجي ما نن د علم قدر وکتو د خپلې ډګرۍ قیمت زه نه هم خبر چې په ړندو کڼو کې راګیر یم تا دونه زر زړه دی بچې تا ته خو لوی عمر پروت دی خو دا ژوند چې دی که نه نو دا داسې په تعلیم کې پروت نه دی دا عمر تېرېږي روان دی لګیا دی او بچې دا پلار خو به دې لګیا ډېر څه به وایي ته زما یو خبره ومنه سبا که خیر وي تره له دې لاړ شه د هغه لوی کاروبار دی په کاروبار کې به دې د ځان سره څه لاسه ځای کې که نه ها زه خو ستاسو په ډاډ لګی یم ګنې زما څه دي منم امجد صاحب منم چې پیسه په پیسه ګټلی کېږي امپورټ ایکسپورټ لایسنس او خبره مې ورسره کړې ده ملاقات به ورسره وکړو که نه پیسه غر کې ملاړو باسي او کېږي به ولې نه مړه رښتیا هغه الیاس څنګه دی دا صد بسوی بېغمه باچا دی اوی د ایماندارۍ جراثیم دي پکې مصیبت دا دی چې ما ته خو ورتلی نه دی او انشاءالله درځم به که خیر وي اوکې امجد د خدای په امان حاجي تاسو ما ونه پېژندی موږ جي د خپلې ادارې طرفه راغلي فن او فنکار او دا جي یو تاریخي کتابچه ده ګوره که تاسو د مطلب خبر وکړه نو ډېره به ښي زما یو ضروري میټینګ دی مونږ ته ستاسو د مصروفیاتو علم دی خو خبره دا ده جي چې مونږ د خپلې ژبې ادب او کلچر د ترقۍ دپاره یو میګزین وباسو ښه کار دی زه یې قدر کوم خو ګوره دا زمانه ډېره روانه ده نوې نوې ایجادونه کمپیوټرې کیبل نیټورک دا ګوره دنیا یو ګلوبل ویلیج دی انټرنیشنل ژبه زده کړه انټرنیشنل تاسو به اورېدلي وي جي چې د بل ژبه زده کول لوی کمال دی خو خپله ژبه یې بې کمالي ده سر زه ستاسو په مطلب باندې ورسېدم تاسو بار کښېنئ او زه اکاونټنټ سره خبره کوم ښه جي تاسو د امپورټنس ډېره مهرباني پلیز تھینک یو مسټر سیکرټري دا زما فیسټ څه خیراتي اداره نه ده چې هر یو سړي سر اوچت کړي او نیغ راننوځي
प्लीज नो कमेंट्स. बस आइंदा लपاره ख्याल कवा. बशर दी उखी लारी जोड़वीना बस बिन बशर दी उखी लारी जोड़वीना वली तू जाड़े नूर मजाड़ा रात पमीना बादी उखांदा जिजामा. हेलो 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 अयो वली तू जाड़े नूर मजा. हेलो अस्सलाम वालेकुम काका जी. वालेकुम सलाम. तो څنګه वही काका जी जो चलता रवान जी. او خو زه خیر ته وایا که نه انګلیش لټریچر دې کم ځای ته ورساو. काका जी زما کار ډیګري اغوستلو هغه مې واغسته. او نو بیا بیا دا چې اوس بېروزګاره ګرځم. تا خو وایي چې په دغه سبجیکټ کې ډیګري اخیستل داسې دي لکه چې بلینک چیک. داسې ښکاري چې دغه چک دی چې نه کیش کېږي. اوس काका जी نن سبا د اپروچز داسې وبا خوره ده چې قابلیت او ټیلنټ په شا پرېښي دي. او د اپروچز په دغه منډه کې ستا چک ایکسپایر شو. د دې نه وړاندې چې دا ټینشن زما ایکسپایر کي نو زه در یاد شوم. زه د مور حکم دلته راوستم. او ګنې ته خو د خپل پلار په شان ډېر خودداره یې. او زه په خپل پلار فخر کوم. یو زه پلار یم چې په ما خپل زویاړو فخر نه کوي. خیر فاروق ته السلام علیکم. السلام علیکم. اسد څنګه یې؟ طبیعت ته ښه دی؟ ټیک ټاک. کاکا څنګه دی؟ چاچي څنګه ده؟ خپل وایه. ته یې ښکاره نه ډېره موده شوه. اسدا دا کور دی حجره نه ده. او دلته بیا ما یو ضروري کار نه راغوښتی. تپوس پوښتنو نه نه. زه به لاړ شم. اسده زما خیال دی ستا والد صاحب تا سره څه ضروري خبره ډسکس کول غواړي. فاروقه هلکه خبره وره. اسدا صدق ته ولې نه پوهېږې بچې؟ ګوره زه چې دا شپه ورځ منډې وم د چا دپاره؟ ستا دپاره، ستا د روښانه مستقبل لپاره. خو ما د خپل مستقبل پلانینګ کړی دی. او دا زما خور روزګاره دې به څه کېږي؟ دا زما هیډک نه دی، ستاسو مسله ده. نو ګنې ته فرق کوې ها؟ فرق نه کوم ډېر دا زما د مزاج خلاف دي. تاسو ولې نه پوهېږئ؟ مزاج ګوره بچې ته د خپل مزاج ما سره سمولو کوشش وکړه. په دې ټاپک باندې زه نورې خبرې کول نه غواړم. اسدا کم عقل سړی دی.